اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن د سره یو ویډیو شیر کوم. دا زمونږ د کلي د ملکن درګاه او د قلدرې کلي پیرانو سره زمونږ تعلق دی او دلته په مدینه منوره کې د پاکستان د عمرې دپاره راغلی حافظ زکریا چې عمر تقریبا 12-13 سال پورې دی او الحمدلله حفظ یې کړی دی. خو بیا دلته په مدینه منوره په یونیورسټۍ کې مسجد نبوي کې داخله ورته کړې ده او پرون یې د هغې شهاده هم ترلاسه کړه. مونږ ډېر زیات خوشحالي ډېر کم عمره دی او دا زمونږ د کلي دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده، خاص کر زمونږ د پاکستان دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده چې په مسجد نبوي کې چاته دا اعزاز حاصل شي. او د دوی والد صاحب حافظ افتخار احمد هم دغه سره هم د مدینې منورې د مسجد نبوي باقاعده شهاده هم شته د حفظ او دا ستاسو سره شیر کوم. دا یو څو تصویران دي د دې دپاره چې کوم په پاکستان کې هم داسې واړه او ماشومان دي او هغوی حفظ ته ناست دي او د حفظ کولو یو اراده یې کړي، نو چې هغوی دا ویډیو او تصویران ویني او هغو جذبې هم دغه شانې بیداري شي او هغوی خپل محنت جاري وساتي. او خپل په دې ویډیو کې زما نه یا په دغه کې څه غلطي شوي نو زه د هغې بخښنه غواړم، ولې چې زموږ سره په پیشه باندې داسې ایډیټر دغه نه وي، خو خپل یو دغه کوو د محنت کوو او چې حوصله افزایي وشي داسې ماشومانو. نو په زما نه څه غلطي شوي د هغې بخښنه غواړم د ټولو نه، ډېر مننه. او تاسو دغه وګورئ مخکې شیر کې کوي بشافات د قابلې جوړې جنت غني سبحان ورکوي او چته ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك والآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما يكبر في صدوركم سيقولون من يعيدنا الذي خلقكم أول مرة فسينفقون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ما أرسلناك عليهم وكيلا. ربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. جوړې بد جنت غني سبحان ورکوي بچتا چې څوک علم د قرآن ورکوي بچتا چې څوک علم د قرآن ورکوي قرآن یې چې ویلې به هم وکړي پرې عمل خالق بپ محشر کې ورکوي د دې بدلا خالق بپ محشر کې
ورکوي د دې بدلا یو تاج بای مور پلار د علی شان ورکوي علی شان ورکوي باچ تاج توګ الهو د قران ورکوي جوړه بد جنت غني سبحان ورکوي باچ تاج توګ الهو د قران ورکوي باچ تاج توګ الهو د قران ورکوي